السلام علیکم د HTML5 کورس ته په خیر راغلی. دا د HTML5 کورس نهمه ویډیو ده، ویډیو نمبر 9 ده او په دې کې به مونږ اوس زده کوو چې مونږ یو تصویر یو عکس په خپل ویب سایټ کې څه کولی شو. په تیر اتمه ویډیو کې مونږ د ایمیجز زده کړل چې مونږ یو ایمیج څنګه اچولی شو، د سورس فولډر یې څه دی، د الټرنیټیو آل ټیکس څه مطلب دی، ټایټل څنګه دی او دا څنګه کار کوي او د دې ریزلټ مونږ دلته کړی و. هغه تاسو کتلی شئ چې دلته پې کرسر کېږدو، دلته یو معلومات راځي چې هغه د ټایټل ټیک د وجې راځي، د HTML ایمیج الټرنیټیو چې کوم دی چې کله انټرنیټ کار ونه کړي هغه به راځي. او دا ټول هر څه مونږ په تېره ویډیو کې زده کړل. تاسو تېره ویډیو وګورئ، هلته به ډیټیل سره زده کوئ. ښه، د سورس باره کې به لږ بیا زه تاسو ته ډسکشن وکړم چې سورس چې SRC چې کوم دی، د سورس کوم اټریبیوټ چې کوم دی، اول خو د ټیک کې دننه چې څه مونږ اچوو، د سورس الټرنیټیو دې ته اټریبیوټ ویلی کېږي. دا اټریبیوټ دی، د ټیګ اټریبیوټ، د HTML ټیګ ایلیمنټس اټریبیوټ دی. ښه، و دلته د ایمیجز څه دی، دا د فولډر دی او بیا د سلیش چې کوم دی دا بیا د بیک سلیش چې کوم دی، دلته موږ د HTML چې ورکړو دا د هغه تصویر نوم دی، عکس نوم دی چې کوم موږ سره د فولډر کې موجود دی. فار ایگزامپل زه بل عکس لرم چې هغه زه ورکړم چې احمد ډاټ JPEG، احمد نوم یې دی د عکس، خو دلته موږ HTML ورکړی دی. هغه به زه تاسو ته وښیم چې تاسو ته معلومات وشي چې دا مونږ څنګه ورکوو. هغه دا فولډر دی ما سره ایمیجز په نوم، دې کې د عکس نوم ما څه ورکړی، HTML ورکړی دی او د فارمټ یې څه دی، د عکس JPEG دی. که دلته JPG و تاسو JPG ورکړئ، که GIF و GIF ورکړئ، چې څه د عکس فارمټ وي، آیټم ټایپ وګورئ JPEG فایل دی. تاسو به دلته JPEG ایکسټینشن ورکوئ، ولې د عکس په دې کې دی. که هغه چېرته په JPG کې تاسو به JPG ورکوئ، ولې که JPG دی ورنه بیا به کار نه کوي. اوس دا JPEG دی، که ما دا ثبت کړلو، زه دلته اوس راځم براوزر ته، دا کوم عکس څه شو، ورک شو. اوس تاسو دلته کتلی عکس کار ونه کړو، HTML ایمیج راغلو چې د الټرنیټیو ټیکس مو ورکړی و، ولې چې عکس هلته رانغلو خو د معلومات یې راغله چې دا عکس دی خو کار یې ونه کړو، یوزر ته پته لګېږي د څه معلومات دي. ولې دلته کار ونه کړو چې دلته ما فارمټ آیټم ټایپ چې کوم دی هغه غلط ورکړو. هغه ما سره JPEG دی، نو دا چې زه ثبت کړم دوباره او بیا ریفریش کړم، دا به دوباره ما سره عکس راشي، ولې چې دا صحیح ایگزیکټ فارمټ به تاسو ورکوئ، ایکسټنشن به ورکوئ. ټیک شو. ښه، اوس دلته مونږ لیکو چې مونږ دې سره نور څه کولی شو. ویډت سور چې څومره د عکس سور څومره پکار دی، ویډت څومره پکار دی، هغه مونږ څنګه ورکولی شو. بل هایټ د عکس قد چې کم دی، څومره جګوالی د عکسو لري، دی په پیکسل کې ویلیو لري. کوم ویلیو چې دلته مونږ ورکو هغه په پیکسلز کې وي. اوس زه ورکوم چې 400 دی پیکسل دی سور شي، ویډت شي، او 200 دی هایټ شي، 200 پیکسل. دا کنټرول پلس اس کې تاسو راشئ دلته، اوس دا ریفریش کې دا وګورئ عکس څه شو، غټ شو. اوس زه دلته ورکوم سپوز 800 او دلته ورکوم 600، سیو کړئ او بیا ریفریش کې دا وګورئ عکس فل سایز کې راغلو. خو موږ به یو داسې نارمل سایز ورکو چې هغه 600 کې وي او دا 300 کې وي. وګورئ دا خپل نارمل سایز کې راغلو. اوس به دا چینج کو، 400 به ورکو، دا به 250 ورکو، سیو کې بیا ریفریش کې د خپل سایز ته راغلو. دې نه علاوه موږ چې څه کولی شو، عکس سره فوټو سره دلته موږ د الاین اټریبیوټ ورکوو. الاین څه مطلب، د کم خواته موږ بولی شو، چپ ښي طرف ته یا کم طرف ته موږ بولی شو. دلته زه ورکوم رایټ ښي طرف ته، ریفریش کې دا وګوره د دې خوا لاړلو. بیا ورکوم لیفت، اټومیټیکلی لیفت خو چې لیفت ورکم هغه به بیا راشي. دلته ومکتلو تاسو چې دلته دا دې سره موږ دا بدلولی را بدلولی شو. دې نه علاوه هم تاسو په عکس کې ډېر څه کولی شئ، خپل ټرایو کې، خپل پریکچس وکړئ. که کوم کوېسچن وي څه شي کې بند راځئ نو تاسو موږ نه کمنټ وکړئ، په کمنټ کې سوال وکړئ، زه به تاسو ته خپله د سوال جواب درکوم، تاسو مشکل به حلوم. خو زموږ کوشش صرف دا دی تاسو پریکټس وکړئ. پریکټس نه علاوه دا نه زده کېږي. تاسو پریکټس وکړئ، بار بار د کوډ وکړئ. دې نه علاوه نوي معلومات پکې ټرای کړئ، 2-3 عکسونه په خپل ویب سایټ کې ټرای کړئ، یو ځای 2 عکسونه ورکړئ، 3 عکسونه ورکړئ چې هغې ریزلټ وګورئ چې هغه څنګه راځي. او دې نه علاوه نور ویډیوګانو دپاره زموږ یوټیوب چینل ځانونو سره سبسکرایب وکړئ.